لندن دی. دا د بي بي سي د پښتو خپرونه ده. نن د فبروري 14مه د راډیو نړیواله ورځ ده. دغه ورځ هر کال د ملګرو ملتونو له لوري په درسته نړۍ کې لمانځل کیږي چې موخه یې په بې پرې ډول د لوړ کیفیت خبري پوښښ دی. د اونۍ بحث مو د امریکا او روسیې په کړکېچنو اړیکې دی. د اړیکې ولې کړکېچن شول او څنګه ښه کېدلی شي، دا او نور مطالب له ماسپینتړي سره د بي بي سي په ماښامنۍ خپرونه نړۍ دا وخت کې واورئ. درنو اورېدونکو، زموږ د بي بي سي لومړۍ خپرونې ته په خیر راغلی. د څه باندې یوې پیړۍ په تېرېدو راډیو لا هم هغه رسنۍ ده چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې اورېدونکي او ځانګړي مینوال لري. راډیو خورا اسانه او ژر ده چې اورېدونکي یې هر کله او هر چیرې د هر څونه بوختیا سره اورېدلی سي. راډیو تل خپل اهمیت درلودلی، له پخوا تر اوسه پورې، سر له دې چې نورې رسنۍ، تصویري رسنۍ جوړې سوي، ټلویزیونونه ډېر دي، خو راډیو خپل اهمیت ځکه لري چې اسان هم ده او ژر ده. راډیو د یو خبریال لپاره مواد راټولول، مرکه کول، یو چاته لاسرسی پیدا کول اسانه ده او اوریدونکی هم په یوې بالتۍ باندې هر چیرې په ډېرې وړې وسیلې کې اورېدلی شي. ټلویزیون ته ډېرې برېښنا ته ضرورت نه لري، هر وخت یې اورېدلی شي، په اسانه یې اورېدلی شي. راډیو نه یوازې د اورېدونکو لپاره بلکې د خبریال لپاره یې مواد راټولول، راپور جوړول، مرکه کول تر نورو رسنیو خورا اسانه او هوسا دي. خبریال لپاره چې ما ویلې مواد راټولول یې اسانه دي. فکر وکړئ ما د دغه کلیپ لپاره د ثبتولو لپاره څومره وخت ضایع کړ چې زه ځان جوړ کړم، زه هغه وسیله پیدا کړم چې یو موبایل یا کمره چې زه دا ثبت کړم سم راسي. خو که دا ما د راډیو لپاره کولی، ما به ډېر مخکې دا خبر یا دغه خبرې چې وسې کوم دا به مې ډېر مخکې په اسانه باندې ویلي و او دا به ثبت سوی و. نو دغه یې توپیر ده. خو دا په دې معنا نه ده چې نور رسنۍ بې ارزښته دي. هره رسنۍ ځان ته اهمیت او خوند لري. خو دا په هیڅ صورت په دې معنا نه ده چې یوه رسنۍ تر بلې کم اهمیته ده. ټلویزیون خپل اهمیت لري، ټلویزیون تصویر ورکوي، ټلویزیون غږ هم ورکوي. چاپي رسنۍ هغه لوستل چې څوک یې لولي هغه ځان ته خوند لري. خو راډیو خپل اهمیت لري، هر یو په خپل ځای ده او هر یو خپل اهمیت لري. نو بل دا چې تاسې وګورئ مثلا د افغانستان غوندې هیواد یا د اوکراین بیلګه به ورکو، یو پرمختللی هیواد چې هر څه یې درلودل، کیدای شي ډېر وخت به خلکو راډیو ته غوږ نه نیوه، خو نن بیا خلک راډیو ته غوږ نیسي ځکه چې دا هغه وسیله ده چې اسانه ده، ځکه چې دا هغه وسیله ده چې سریعه ده، ګړندۍ ده، ژر خبر در رسوي. د اورېدو اورېدل ځان ته کیف لري، ځان ته خوند لري او د راډیو خبر د انسان په ذهن کې پاتېږي. زموږ په سیمه کې ډېر خلک اوري او زه خپله تر اوسه پورې اورم. د جنوبي پښتونخوا د چمن ښارګوټي شاعر او ناول لیکوال ښاغلی رحمت الله رحمت وایي د تیرو 40 کلونو څخه بېلابېلې راډیوګانې اوري. هغه وایي د راډیو اورېدل داسې دي لکه سړی چې کوم پوهنتون یا ښوونځی وایي، ځکه د راډیو د رنګارنګ خپرونو څخه ډېر څه زده کېږي چې تر ډېره د انسان په ذهن کې پاتېږي. د 40 کاله اوس لږ څه بالا کېږي بي بي سي شروع شوې ده، د 20 کاله بالا کېږي چې ازادي راډیو شروع شوې ده. زما د بي بي سي راډیو، د ازادي راډیو، المان غږ راډیو هم پخوا شروع شوی و، دوی چې ویلي المان غږ. دا راډیو باندې موږ داسې اورېدله یا د زموږ علاقې خلکو داسې اورېدله لکه سړی چې یو پوهنتون وایي یا یو مکتب وایي یا ښوونځی وایي. هغه په دې خاطر چې دوی یو خو زموږ د اعلیٰ څخه خبرولو، په غره و په لوړه باندې خبرولو. دوم د دوی داسې پروګرامونه وله چې ځینې اونیز پروګرامونه وه. روغه سټه بي بي سي درلوده، نورو راډیوګان هم د صحت په حواله درلوده، د ساینس په حواله وه، د ادب په حواله وه. بي بي سي چې شروع شوه لومړی ځل زما په یاد دی د ډاکټر نبي مشتاق په اواز شروع شوله. ښاغلي رحمت د نړیوالو پښتو راډیوګانو ډېر خپرونې ثبت کړي دي. نوموړی وایي دا خپرونې د تاریخي معلوماتو او ادب په خاطر د پخواني ټی په پیتو کې خوندي ساتلي دي. ریکارډینګ شوی دی په 2003 کال کې شوی دی، نو یعنې دومره 20 کاله مخکې دا کیسټ ریکارډ شوی دی. دا کیسټان دا نو په سلګونه ماته کارټنان ډکو، خو صرف ما د نمونې دپاره دا شی تاسو ته ښکاره کړي اورېدونکو ته یا د ریډیو دپاره، ځکه چې دا شی تاریخ دپاره او د معلوماتو دپاره د ادب دپاره ریکارډ کړي دي.
د 5 کتابونو دغه لیکوال وایي دوی به په پخوانیو وختونو کې راډیوګانو ته خپل لیکونه لیږل چې وروسته به دغه راډیوګانو د دوی لیکونه خپرول. هغه وایي د بېلابېلو راډیوګانو لخوا دوی ته هم چاپ سوي توکي راتلل چې د دغه کلمي اړیکو په ترڅ کې دوی ته هم د راډیوګانو زیات شمېر چاپ سوي پاڼې راغلي دي. موږ به دوی ته په ډاک کې لیکونه ورستول. هغه وخت کې د موبایل نه و، سوشل میډیا نه و، داسې د ډاکخانې له لارې به موږ ته زما پر ځای بقاعده ګروپ کسانو ته دا شیان تللی اورېدونکو ته. نړیوالو راډیوګانو کې په سر کې بي بي سي وه، د دوی یو پوسټ افیس په اسلام آباد کې و، یو یې په پېښور کې و. امریکا غږ وه، په دوچ ویلې المان غږ راډیو وه، تهران راډیو وه، پښتو څانګه زیدان راډیو وله، ورسره NHK جاپان ټوکیو دا اردو کې وله، وایس اف امریکا بله سرویس دا په اردو کې وله. نو دوی راډیوګانو موږ ته کلمې رابطې وې، دوی به موږ ته خپلې پاڼې، معلوماتي پاڼې او زموږ د سیمې په علاقه والا به ځینې شیان مواد راس چاپ کړي مواد چې موږ ګټه ځینې واخلو. راډیو تر اوسه په نړیواله کچه د معلومات او خبر رسونې په برخه کې تر ټولو ښه وسیله ده. راډیوي نشرات چې ټولنیز، سیاسي، خبري، ادبي، کلتوري، تاریخي، هنري، معلوماتي، تفریحي، موسیقي او نورې خپرونې دي. اورېدونکي یې که شپه وي که ورځ، که په کور کې وي که په کارځای کې، که په ګاډي کې وي که د خوب په خونه کې، هر چیرې او هر کله اورېدلی سي. سمیع الله غفران، نن یې ویسل، چمن. چیڑنگ شیداوا یالی کلونا د تو سندره مې چیرې ودا مو چې تا خو جرأت راک ما هم ځکه تکل وکړه کله ما بې تا نو بیا سندره نه کوله